یادوي چې تی ټوپک او یا تی توره یادوي چې تی ټوپک او یا تی توره په هغه ځوان به یوه ورځ شي مورکۍ بوره کش کړه په مکه و خپل کار ته دوام ورکړه خان ویده دی په غوسه به شي مزدوره او په رڼا پسې د عقل خاوندان ځي په تیارو پسې روان وي بې شعوره دا بیا ووایه یاره ښه شعر دی په رڼا پسې د عقل خاوندان ځي په تیارو پسې روان وي بې شعوره خپلواکۍ هنر پیدا کړه په خپل ځان کې له چنار نه به تر څو تاوې انګوره کنه یاره واه دا بیا ووایه مړه څه جوره خبره ده پکې یار خپلواکۍ هنر پیدا کړه په خپل ځان کې له چنار نه به تر څو تاوې انګوره او نور مې ټوله دنیا قدر کړي طاهره یم بې قدره په هغې ښکلې مغروره دوه ورځې ژوند کوه په نره د کیسې سړیه چې تر څو مړ نه وې حق وایه تر هغې سړیه او عزت بیا نه راځي چې یو ځل له چا لاړ شي کله عزت بیا نه راځي چې یو ځل له چا لاړ شي کله پیسې خو هر وخت پیدا کیږي د پیسې سړیه کنه یاره واه دا بیا ووایه مړه او عزت بیا نه راځي چې یو ځل له چا لاړ شي کله واه دا ځینې خلک ته یاره دا بس دا شعر محسوس کړي ځان ته عزت بیا نه راځي چې یو ځل له چا لاړ شي کله پیسې خو هر وخت پیدا کیږي د پیسې سړیه او دوی وطني احساس لري نه میرخیل صاحبه دوی وطني احساس لري نه میرخیل صاحبه دغو ته مه وایه سندرې او ټپې سړیه او طاهره ځان خفګان ته مه ورکوه غوږ ونیسه طاهره ځان خفګان ته مه ورکوه غوږ ونیسه ژوند په دې نه ارزي چې وکړې اندېښنې سړیه ډېر ښه طاهره میخانه کې مس خماره بچې څه غوري بچیش څه غوري دي دا ډېر ښه غزل دی ښه په میخانه کې مس خماره بچیش څه غوري دي او لږ احوال اخلله دې ښاره بچیش څه غوري دي او په چاپلوسۍ کې ژوند مزه ده که توهین د ژوندون په چاپلوسۍ کې ژوند مزه ده که توهین د ژوندون وایه یو چاته تابعداره بچیش څه غوري دي او ولس له لوږې مري او ته په شهوت نه مړېږې وایه د څو ښځو باداره بچیش څه غوري دي ډېر ښه او په هر دیوال لیکنه حج مبارک په خیر راغلی پیسه داره بچیش څه غوري دي ډېر ښه د طنز شعر دی یاره ډېر تریخ په هر دیوال لیکنه حج مبارک په خیر راغلی پیسه داره بچیش څه غوري دي طاهره داسې زمانه شوله حیران پاتې یم پرون زوی پلار ته ویل چې پلاره بچیش څه غوري دي ډېر ښه دی طاهره داسې زمانه شوله حیران پاتې یم پرون زوی پلار ته ویل چې پلاره بچیش څه غوري دي ډېر ښه دی یاره